پر ښځې باندې د نرانو ظلم ریښتینې کیسه. سلام ګرانو اوریدونکو، امید ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې شریک هم کړئ. نن خپل د یو افغان خورکۍ د درد کیسه تاسو ته دراوړم. هیله کوم چې تر آخره ما سره یې واورئ. کیسه د افغانانو د غلط رواجونو او نجونو ته د حق نه ورکولو د خپګان څخه ډکه کیسه ده. زما مستعار نوم ګلپاڼه ده. زه په یوه غټه کورنۍ کې پیدا شوی یم، البته د جمعیت له نګاه څخه. زما پلار 4 وروڼه دي. زما پلار دویم زوی دی. موږ په کورنۍ کې 55 کسان ژوند کوو او هر کاکا مې 8-9 اولاد یې درلوده. 3 کاکاګان مې وو. نیا مې هم ژوندۍ وه. زما پلار او ترونه ټول دهقانان وو. زموږ د کور هلکان مکتب ته تلل، مګر نجونې د مکتب دروازه یې هم نه وو لیدلی. حتی موږ جومات ته هم نه تلو. د ماشومتوب څخه موږ به کار کول. د پسرلي څخه چې په ځمکو به سره لګیا وو تر هغه چې د ژمي یخ راتلل او واوره ورېدل. موږ د کور نجونې دومره ستړي وو چې موږ خپل منځ کې به ویل چې الله دې یو خاصګار راولي چې واده شو او له دې کور ستوماني څخه خلاصه شو. زما مشره خور پسې جرګه راغی او زما خور یې ورکړه زموږ یو کلیوالې ته. کور مې ښه شو، آرام و. د بیرون کارونه یې نه کوو، یوازې د کور کار و، پخلی یې کول. خور مې راحته شو او موږ پاتې شو د کور جنجال. سهار د ملا اذان سره سم په تناره د پخلي لپاره کېناستو. 6 منه او 7 منه اوړه به مو په ورځ کې پخول. خلک مو ډېر وو. ډېر سخته وو. لنډه دا چې زما نیا مریضه شوه. کابل ته یې بوتله. بیا له کابل څخه پاکستان ته یې بوتله. کله چې پاکستان ته لاړ، هلته زما نیا ته ویلی وو چې دغه سرطان لري، نه جوړېږي. زما پلار خپل مور یې راوسته. زما نیا خپل په زامنو ډېره ګرانه وه. کوم زوی ته یې چې ویل چې مړ شه، چې نه مړ کېده، خپل پښې به یې غځاوه. دومره مور ورباندې ګران سره ډېر احترام یې کول. زما نیا خپل زامنو ته ویل چې زویه، زه مړه کېږمه، زما یو ارمان ده چې دغه تاسې پوره کړئ. کاکاګان مې ورته ویل چې څه ارمان؟ نیا مې ویل چې د دې کور پیغلې نجونې ټول د زلمي هلکانو ته ور واده کړئ چې لورانه مو بېګانه نه شي. زما پلار او زما ترونه هم د مور دغه آخري ارمان یې پوره کړل. زما د تره لورانې او خویندې ټول 12 پیغلې وې. کله چې زما مور د زما پلار سره په دې خبره کې لږ مخالفت کړی و، زما پلار زما مور یې په دې پلمه چې مور دې مریضه ده له کور څخه بوولې وه چې صبر دغه کوم خبره ونه کړي چې مور مې خفه نه شي. کله چې مور مې لاړ خپل مور کره، پلار مې موږ ته ویل نن غرمه تیاري وکړئ، میلمانه دي. کله چې ډوډۍ وخوړل شو، کاکا مې له مهمانخانې څخه راغی او خپل ښځې ته ویل شیرني او نقل راته راکړه. ما خپل تره ته ویل چې ما چای سره چاکلیټ حجرې ته لیږلی.
کاکا مې غږ ونه کړ او لاړ. موږ ټول نجونې خپل منځ کې کیسې کول چې له حجرې څخه د چکچکې آوازونه راغی. ما خپل د تره ښځې څخه پوښتنه وکړه چې کاکا ښځې څه خبره ده؟ هغه راته څه ونه ویل. په دې وخت کې له حجرې څخه ماشومان راغی. د ماشومانو لاسونو کې نقل او چاکلیټ و. ما ورنه پوښتنه وکړه چې دغه څنګه او د کوم ځای نه دی که؟ ماشومان ویل دا په حجره کې وشیندل او موږ راټول کړل. کله چې موږ خبر شو چې موږ یې کوژده کړی. ټول 12 نجونې د همدغې کور هلکانو ته په نامه کړی. زه یې د مشر کاکا زوی ته په نامه کړی یم او زما ورور ته د بل کاکا لور مې همداسې یو بل ته ورکړي سره کوژده مې کړي. زموږ څخه څوک پوښتنه ونه کړه چې آیا تاسې غواړئ دغه هلک سره چې ټول ژوند ورسره تېروئ، آیا تاسې غواړئ دې سره نامزد شئ؟ پوښتنه خو پرېږده چې موږ بیخي خبر نه وو چې نن ورځ څه کېږي. کله چې زما نامزد خبر شو مخالفت یې وکړ او له کور څخه مرور شو لاړ. زما تره ورپسې لاړ او هغه یې پیدا کړ. بېرته یې کور ته راوست او ورته یې وعده وکړه چې ته ګلپاڼې سره واده وکړه، وروسته له هغه تا ته بله ښځه کوو، ستا په خوښه دویم واده درته کوو. ټول هلکان مخالفت کوو چې موږ خپل د تره لورانې سره واده نه کوو، ځکه چې په یو کورنۍ کې لکه خور او ورور یو ځای غټ شوی یو. مګر ټولو هلکانو ته وعده یې ورکړه چې تاسې دغه ودونه وکړئ، وروسته له هغه موږ تاسې ته دویم واده کوو. زموږ واده تیار شو. واده وشو. کله چې واده مې وشو زما خاوند یو هفته ما سره په یو کوټه کې پاتې شو. وروسته له هغه مهمانخانې ته لاړ او هلته څملاسته تر هغه چې دویم واده یې وکړ. زما لا یو هفته له واده نه و تېر شوی. زما د لاس نکریزې لاسرې وې چې زما خواښه بیرون وته او کلي کې د خاصګاري لپاره ګرځېده تر څو ما ته بنه راولي. ډېر دردونکی و، خو ما څه نه ویل. په دې کې زه ملامته نه وم، زما کورنۍ ملامت و. خو 2 کاله وځنډېده. ځکه وځنډېده چې څوک نه حاضر کېده خپل لور په بنه ورکړي. 2 کاله وروسته 2 کاله بعد په ما یوه بنه راوسته. هغه بنه مې کونډه وه، د 2 بچیانو مور وه. زما خاوند ټوله مینه خپل هغه ښځې ته ورکوي او ما سره ډېر په کرکه رفتار کوي. په دې کې زه ملامت نه یم، مګر زما بې احساس خاوند او د تره زوی ما سره ډېر بد چلند کوي چې دغه ما ډېر ځوروي. دا ستونزه یوازې زما نه ده، دغه ستونزه زما ټول د تره زامن او وروڼه هم لري. ټول دویم واده پسې ګرځي. د افغانانو څومره حیرانوونکی کار ده. جنۍ څخه پوښتنه نه کوي چې دغه کس ستا خوښه ده چې ټول عمر ورسره تېروې چې آیا موږ تا دې ته نامزد کړو که نه. او بل خواته هلک ته ټول اختیار ورکوي. هلک ته مخکې د اول واده څخه د دویم واده هم ورکوي. دغه و زموږ د دردمند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو، دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ
تر څو نورې ښکلې ریښتینې د افغان د هر خور د درد کیسه تاسو ته در واوروم. تر بل کیسه تاسې په مهربان الله سپارم. الله مو مل شه.